د پخوا زمانې یوه کیسه ده. د نورپور نومې یو کلی و. په همدې کلي کې یوه ښځه اوسېده. نوم یې زرینه و. زرینه عادي ښځه نه وه. نه به یې ډېرې خبرې کولې، نه به یې خندا. خلکو به ویل دا ښځه چوپ ده، سترګې یې ډېر څه وایي. هر سهار به زرینه د لمانځه نه مخکې پاڅېده او د کور انګړ ته به یې اوبه وشیندلې او اسمان ته به یې کتل لکه چې د خدایه بښنه غواړي. د زرینې په کور کې یوه کوټه وه، تل به بنده وه. دروازه یې کلوف وه، کړکۍ یې پرده لرله او هېڅ چا ته اجازه نه وه چې ورننوځي. د کلي ښځې به پټې خبرې کولې. په دې کوټه کې څه شته؟ شاید کومه لویه ګناه وي. زما زړه وایي دا ښځه څه پټوي. زرینې به دا خبرې اورېدې او هېڅکله یې جواب نه ورکوو. چوپتیا د هغې عادت ګرځېدلی و. 10 کاله مخکې د زرینې ژوند بل ډول و. هغې به خندل، سندرې به یې ویل او ژوند یې خوښ و. د هغې مېړه کامران نومېدو، ډېر ښه سړی و. دواړو یو زوی و، نوم یې علي و. خلکو به ویل خدای دې دا کور وساتي. او قسمت بدل شو. هغه شپه باران و، باد لګېدو او علي سخت تبې نیولی و. کامران ښار ته تللی و. زرینه یوازې وه. هغې ګاونډیانو ته غږ وکړو، څوک رانغلل. بیا یې د ځنګل د غاړې د هغې زړې ښځې یاد راغی چې خلکو به ورته ساحره ویله. خلکو به ویل هغه بوټي پیژني، کارونه یې پاک نه دي. زرینه مجبوره وه. هغې علي په غېږ کې واغوستو او د شپې په تیاره کې ځنګل ته لاړه. بیا ساحرې علي وکتل، سترګې یې پټې کړل او ویې ویل هر علاج قیمت لري. زرینې زر وویل هر څه چې غواړې درکوم، او زما د زوی علاج وکړه. ساحره ورو موسکی شوه. علي روغ شو. هغه شپه د زرینې ژوند بدل شو. څه ورځې وروسته کامران ورک شو، نه مړی نه خبر. کلي خلکو ویل دا ښځه بدبخته ده. زرینه چوپ پاتې شوه. هغه بنده کوټه د کامران وه. د هغه کالي لا هم هلته و او یو صندوق و. زرینې هره شپه پرانیستو. هغې به ژړل او ویل به علي ما ته بچ کی او په کم قیمت باندې. یو ورځ کلي ته نوی استاد راغی، نوم یې سلمان و. هغه د زرینې چوپتیا ته حیران و. یوه ورځ یې هغه کوټه کې څه دي؟ د زرینې لاسونه ولړزېدل لکه توره د زرینې په زړه ولګېده. هغې څه ونه ویل، یوازې یې سر ښکته کړو. سلمان پوه شو چې دا چوپتیا عادي نه ده.